السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې ګړۍ افغانستان کې ورته ساعت وایي، دا په کوم لاس کې واچولی شي، په ښي لاس کې که په چپ یا ګس لاس کې؟ جناب محترمه، دا مسله مې په مختلفو فتاوو کې وکته، خو فتاوه محمودیه کې مې صراحتاً پیدا کړه، 19 جلد صفحه 361 باب استعمال الذهب والفضه، هغې کې مې صراحتاً پیدا کړه. هغې لیکلي چې دې کې تخصیص نشته چې په کوم لاس کې چاته اسانه وي او سهولتي، بس په هغې لاس کې دی اچوي. خو لیکن په ښي لاس کې اچولو یو وجه وه او د ګس لاس یا چپ لاس اچولو یو وجه پکې وه. د ښي لاس د اچولو وجه دا وه، ښي لاس کې به ممکن بهتره او افضله په دې وي چې حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زموږ مور دی وایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب التیامن فی طهوره وترجله وانتعاله. رسول الله په هر کار کې ښیوالی خوښو، چې کوم کار به جایز و ښه او افضل کار به نو په هغې کې به ښي طرف ته والی تیامن چې ورته وایي په ښي لاس کول به بهتر ګڼل. حتی اول به که څپړې اغوستې، اول به څپلۍ کې ښه خپه اچوله، بیا به ګسه خپه پکې اچوله. که یخته به ګومنځول، اول به ښي طرف ګومنځ که، بیا بل طرف. او دا قرنګې اودس به چې کوو یا به صفایي کوله. نو په دې وجه که دا هم نیک کار دی، ګړۍ دا سړی په ټیم ګوري، د مانځه ټیم ورباندې ګوري، نو که څوک یې په ښي لاس واچوي ښه خبره ده. خو لیکن د ګس لاس دپاره مې یوه وجه لیکلې وای، چپ لاس دپاره وایي که چپ لاس او ګس لاس کې څوک چې هم ښه خبره ده، ځکه وایي ښی لاس ډېر زیات استعمالیږي، هر څه ته ښی لاس ښکته بره کېږي، نو دا ګړۍ بیا محفوظه نه وي، دا به بیا وشلېږي یا به خیره نه شي یا به هر څه سره لګېږي رالګېږي. نو وایي که په ګس لاس کې څوک چې دا هم ښه خبره ده. نو دا مسله فتاوه محمودي باب استعمال الذهب والفضه 19 جلد 360 نمبر صفحه کې صراحتاً ذکر کړې ده. السلام علیکم ورحمت